لاروی. موږ د خپلو کورونو له څنګه په دیره کې ناست وو. له پاسه یو لاروی راغی، د ونې ډډ ته یې ډډه ولګوله، له ملا نه یې ډوډۍ پرانیستله او له کوم شي سره یې په خوند خوړله. موږ وږي تږي وو. هغه ځان موړ کړ او یخې اوبه یې وڅښلې. زموږ روژه وه او د هغه روژه نه وه، ځکه چې په مسافرو باندې روژه نسته. لاروي وویل: ما ته د خوړلو اجازه سته او تاسو ته نسته. ما ته خدای پاک خواړه او اوبه روا کړي دي، په تاسو یې ایثار کړي دي. دا د خدای پاک قانون دی. د دې قانون په رمز او معنا پوهېدل پکار دي. د خدای پاک کارونه بې حکمته نه دي. تاسې د دغه عملي تعلیم په اصلي معنا ښه فکر وکړئ. تاسې ولې وږي یاست او زه ولې موړ یم؟ زه په کار او مقصد پسې روان یم او تاسې ځای پر ځای پراته یاست. ستاسې حرکت لنډ دی، ځکه یې وږي کړي یاست. تاسې د خدای پاک قانون منلی دی، مګر پرې پوه سوي نه یاست. زه راوګرځېدم چې تاسې په دغه راز پوه کړم او له لوږې نجات ومومئ. پاڅېږئ، روان سئ او لرې ځای په نظر کې ونیسئ. لوږه او تنده په توقف او سکون کې ده، په حرکت کې نسته.